په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. د هر څه د مخه باید زه یادونه وکړم دوستانو، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د بیل نشان ووهئ تر څو زموږ نوي راتلونکي معلومات په اسانۍ ترلاسه کړئ. د نورې نړۍ او اسرائیلي نجونو د کوروالې د طاقت لوی توپیر. په نړۍ کې د ګډې چارې ځواک په ښځو کې د نارینه‌و په پرتله ډېر کم دی. د دوی ځواک په حقیقت کې د ځینو فردي ستونزو له کبله داسې کم دی که نه په اصل کې د دوی ځواک تر نارینه‌و زیات دی. خو په دې برخه کې بیا اسرائیلي نجونې ځانګړې دي. په نوره نړۍ کې ډېره کمه برخه نجونې او ښځې په منظم ډول دوه طرفه ګډه چاره ترسره کوي. په عموم کې ښځې صرف استفاده کیږي او نارینه خپل کار کوي او بس. مګر په اسرائیلو کې دا کیسه دومره توپیر لري چې تاسې ټول به حیران کړي. د مثال په ډول په نوره نړۍ کې صرف 10% ښځې په سم ډول د ګډې چارې پای ته رسیږي او د دې چارې پای تجربه کوي. مګر په اسرائیلو کې بیا 80% نجونې د ګډې چارې پای ته رسیږي او د دې چارې هغه وروستۍ او د فاینل خوند تجربه کوي. د څېړنو په بنسټ د دې هېواد نجونې په ګډه چاره کې ډېرې فعالې دي. څومره چې نارینه برخه پکې اخلي همدارنګه دوی هم پکې برخه